څه شي د ماغزه کنټرول کړي، څه شي درنه غلام جوړ کړی. تلویزیون خو به نه وي، ماغزو ته خو به د تخیلي انځورونه نه ورکوي. هغه څه چې ژوند کې نه لري خو په لیدو یې ماغزه خړوبوي. آیا ملګرتیا د انټرنټ سره ده؟ اوس د هغه تر بل هر چا وخت ښه کنټرولوي، یا چرس او سګرټ د پر مغزو بادشاهي کوي، یا هم نفس د تا کمزوری کوي او جنسي خواهشات د در باندې راج کوي، یا ذاتن کمزوری، بی ډیسپلینه یا بی غیرته څه دي چې تا له هغه څه منع کوي چې ته یې له زړه کول غواړې. کله مو چې ژوند د غلامۍ اوج ته رسیږي، بیا موږ لنډې او اسانې لارې د بریا لپاره لټوو، بیا یو دم پایلې غواړو، او کله چې موږ لنډمهاله بریا نشو ترلاسه کولی، نو بیرته د هغه شیانو غلامان کیږو چې موږ یې اوږدمهاله بریا ته نه یو پریښي. نو تمرکز له لاسه ورکوو، نو د هرې ورځې کارونه رانه پاتې کیږي، لمونځونه قضا کوو او له خدای لرېوالی ایجادیږي. هیله مو هیریږي، نن په سبا، سبا په بل سبا، بل په بل سبا بدلیږي، او بیا د نورو ژوند کې دخالت باندې خپل ځان آرامو، خپل ذهن آرامو او خپل مغزه آرامو. دا هغه وخت دی چې ځان ته وایي شاید زه خدای بایلونکی پیدا کړی یم، شاید زما ژوند خاص نه وي، شاید زه ګټونکی نه یم. همدلته تسلیمیږي، همدلته تنا کیږي او همدلته ماتیږي. نور بس که، خپله موخه د خپلې روح سره وصل که، په اړه یې فکر وکړه، په اړه یې ولیکه، په اړه یې وغږیږه، په اړه یې وجنګیږه، خو تر ټولو مهم هره ورځ یې په اړه یو ګام پورته که. هره ورځ یو کار وکړه چې ستا روح کې هغه خوب ژوندی پاتې شي. مهمه نه ده دا کار ستر وي که کوچنی، خو ویې که، ځکه دا ځل ستا هیله باید پوره شي، ځکه دا ځل هر څه تا پورې تړلي. دا ځل ماته نشته، دا ځل ویره نشته، دا ځل سختی نشته. لعنتي پلان جوړ که او پرې ودرېږه. څه دې له پلان لرې کوي؟ تلویزیون، گیم، انټرنټ، چی شی؟ آیا ارزي خپلې هیلې دې لپاره پرېږدې؟ په هیلو د کار وکړه، مګر یوه ورځ نه، یوه میاشت نه، یو کال نه، 5 کاله نه، ځکه وخت موخه نه ده، موخه رسیدل موخې ته دي. پس خپلې هیلې داسې وساره لکه هره ورځ چې اکسیجن اخلي. نو تلویزیون بند کړه، تلیفون بند که، ځکه نور فلمونه اغیز نه لري، ځکه ته د خپل ژوند پر فلم کار کوي. دا قربانی او درد چې ته ګالې په اصل کې ستا د بدلون پیل دی، ستا د بدلون بیه ده، او که ته دا بیه ورنکې، نو په اصل کې د خپل ټول ژوند، جسم، روح او مغز په حس کې ګرو کړی دی. پس په خپل مغز پام کوه.